نن چې کومه توزیع کیږي په کونړ ولایت کې اسداباد اړوند دا هغه خلک دی چې بیخي په داسې انداز کې د غریبۍ په کچه کې دي چې سار ډوډۍ ولري نو ماښام ته نه لري او دا تقریبا د مختلفو کلو نه انتخاب شوي دي. اختر لپاره د تیاری کړی دی؟ اختر هم را روان دی، کالي دې ځان ته کړي دي؟ نه کالي نه دي کړی، نور خبره دغه چې کوم د ترتیب هغه ځان ته برابر. نو څه شي دي کړي دي ورته؟ نو داسې چې سپلې دې ورته اخیستې که څنګه؟ بې وسي ده پېښه، نم سپلۍ کړي او نم جامې کړي دي که نه، هلته کور را په غاړه دی. په دغه توزیع کې تاسې ګورئ چې 3 قلمه مواد دي. یو بورۍ اوړه چې 50 کیلو وزن لري. ماښام ته هغه یو روژه ماتی برابر شوی دی، تقریبا د 1.5 کسانو پورې به انشاءالله برخه پکې اخلي. رحمت پکې وریږي هم د ودا روژ د ډېره مبارکه بس خدا د روژ میاشت، د ډېره مبارکه بس خدا د روژ میاشت. رحمت پکې وریږي هم د ودا روژ میاشت، د ډېره مبارکه بس خدا د روژ میاشت، د ډېره مبارک. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. نن چې کومه توزیع کیږي په کونړ ولایت کې اسداباد اړوند په کراله کې، دا 40 هغه کورنیو ته توزیع کیږي چې په رښتینې معنا باندې غربت ځپلي دي او دا مستحق دي چې دلته ورته توزیع وشي. په دغه توزیع کې تاسې ګورئ چې 3 قلمه مواد دي. یو بورۍ اوړه چې 50 کیلو وزن لري، 15 لیټره غوړي اول درجه او همدارنګه 4 کیلو بوره. دا هغه څه دي چې زموږ یو هیوادوال چې په سنګاپور کې ژوند کوي هم خپلې پیسې یوځای کړي دي، هم د بل مسلمان نه پیسې اخیستې دي تر څو هیواد ته راوستي. دا ځوان فیضان الله صافی نومیږي چې د همدې کونړ او د همدې سیمې اوسېدونکی دی. څومره ښه خبره ده چې د هیواده بهر وځي خو فکر او ذهن دې بیا هم په افغانستان کې وي، د خپل ولس هغه درد ته هېر کړی نه وي چې دلته تا لیدلی وي. حتما به دغه ځوان یو ځل چا درته ولاړ وي، هلته به ورته ویلي وي چې زموږ په هیواد کې دغسې غربت دی، دغسې ژوند روان دی، راځئ څه مو چې له وسه کېږي زموږ هیوادوالو سره یې وکړئ. دا ډېره ښه خبره ده. درنو هیوادوالو، زه پوهېږم چې زموږ دغه غربت ځپلي هیوادوال ډېر څه ته اړتیا لري. دا څه چې دلته دیو ته پراته دي دا ډېر څه کم دي، خو تشه لاسه ته مې دښمني، همدومره به یې وسه وه او همدومره به د وسه کېدله. زه ډېر خوشحاله یم چې په هیواد کې دغسې زلمي لرو چې له هیواده بهر هم لاړ شي بیا هم د خپل هیواد په څنګ کې وي. په هغو هیوادوالو مې غږ دی چې له هیواده بهر ژوند کوي او دا وسه لري چې یو څه واخلي او هیواد ته راواستوي. که تاسې په بل هیواد کې په ځان سخته تېروئ د دې لپاره چې خپله کورنۍ حمایه کړئ، ډېره ښه خبره ده. خو د دې ترڅنګ د هغو چا فکر هم له ځانه سره باید ولرئ چې ستاسې د کور ترڅنګ وي او پوهیږئ چې دوی د ماښام لپاره څه نه لري. ستاسې $1 یا $2 دومره څه کولی شي چې د یو غریب کورنۍ ماښام یو څه پیدا کړي، بسترخوان یې ورته ډک کړي او په شونډو یې مسکا خوره کړي. ولې چې دلته غربت بیخي په اوج کې دی. راځئ هر هغه څه چې ستاسې له وسې په اخترونو کې او د اختر نه وروسته هم د خپلو هیوادوالو سره وویشو. ډېره مننه چې دا خپرونه ګورئ، سره پاتې شئ، مخکې ورځو. رحمت پکې وریږي هم د ودا روژ میاشت، د ډېره مبارکه بس خدا د روژ میاشت، د ډېره مبارکه بس خدا د روژ میاشت. رحمت پکې وریږي هم د ودا روژ میاشت، د ډېره مبارکه بس خدا د روژ میاشت، د ډېره مبارکه بس خدا د روژ میاشت. گناہ پکې تویږي تو بغیر شه مسلمانا، گناہ پکې تویږي تو بغیر شه مسلمانا. ښکلا ښکلا په مینه باغچه د روژ میاشت، د ډېره مبارکه بس خدا د روژ میاشت. بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو، تمه ده چې روغ به یې راته.
راورسېدو کونړ ته. په کونړ کې هغه ځای ته چې چېرته زموږ هېوادوالو ته یو څه ورکول کېږي، هغه څه چې د فیضان صافي له طرفه رالیږل شوي دي او دلته به زموږ هېوادوالو ته ورکول کېږي چې هغه 3 قلمه دی چې بوره ده، غوړي دي او همدارنګه 50 کیلوي یو توړه اوړه دي. نو دا به ورکول کېږي. دلته له موږ سره هغه هېوادوال چې مستحق دي هغه ورته راغلي دي، ورته ورکوي به. مخکې له هغه یو څو خبرې غواړم چې د فیضان صافي له والد صاحب سره وکړم. سلام، ستړی مه شئ. السلام علیکم. حجي خاص دی، صحتونه ښه دي؟ الله دې ونازوي. الله هم خوشحاله لره. حاجي صاحب ډېره مننه چې وخت دې راکړه او ډېره مننه چې دغسې اولادونه مو تربیه کړي دي چې د ټولنې په درد باندې دوا کېږي. کور مو ودان. کور د ودان. الله دې تاسو ته خیر درکړي. د هر څه نه لومړی زه ستاسو دا کوم ورونه چې د جلبات نه راغلي یاستئ ډېره مننه کوم. تکلیف شولی، روژه ده او الله رب العالمین دې دا ستاسو تکلیفونه په خپل دربار کې قبول کړي. الله دې ونازوه. حاجي صاحب دلته موږ ګورو چې 3 قلمه مواد دلته تاسې برابر کړي، هېوادوالو ته مو ورکوئ. سره له دې چې زموږ د ټولنه غربت ځپلې، دلته به شاید چې ډېرو ته ډېر مستحق وي، خو دغه 40 کورنۍ چې تاسې انتخاب کړي دي، له کومه رویه مو انتخاب کړي دلته؟ دا هغه خلک دی چې بیخي په داسې انداز کې د غریبۍ په کچه کې دي چې سار ډوډۍ ولري نو ماښام ته نه لري، او دا تقریبا د مختلفو کلو نه انتخاب شوي دي. یعنی موږ کتلی دي چې هغه د خوارځواکۍ یا د غریبۍ په هغه ټیټه کچه کې کوم خلک دي او زموږ په ذهن کې راغلي دي، نو ماغه لیکل شوي دي. یعنی ډېر داسې دي چې شاید ما هم نه پېژني، موږ هم نه پېژنو، خو یو چا ویلي دي چې دغه مسلمان دغه دی، غریب دی. نو د غریبۍ په کچه باندې دا انتخاب شوی دی او الله رب العالمین دې د هغه چا له خیر ورکړي چې چا دا کومک کړی دی. د سنګاپور نه هغه مسلمانان چې دې خلکو سره کومک کړی دی، رب العالمین دې د هغوی په خپل دربار کې قبول کړي او دې خلکو له دې الله خیر ورکړي. ما مخکې ورته ویلې چې د دوی د کور ودانې په کار دا وه چې داسې مستحقینو ته موږ کور ته رسېدلي وی، اول ته مو څه ورکړي وی، خو دا چې دوی تکلیف وکړه په دې روژه کې راله، د دوی نه مننه کوو. الله دې بله خیر ورکړي چې موږ ته هم داسې فرصت د کار راکړه. ډېره مننه حاجي صاحب. حاجي صاحب دغه دلته چې دی فکر کوم د 10 کورنیو لپاره دی او 10 باقي به چیرته؟ 10 هغه بل کور کې دي. بل کور هغه دا چې نن د باران شوی دی او دا خټې دي، نو موږ هم دا ځای انتخاب کړی. موږ ویل چې د میدان کې به ټول زموږ دا پروګرام سر ته ورسېږي، خو دغلته یو بل کور دی دغه ځای کې دی، نو دا 10 دغه د دې ځای ته راوړل او 10 هلته خو همدا خلک دي او څه د ګاونډ کې نور هم دي، انشاءالله دا به ورته توضیح کېږي. او خبر شوی یم حاجي صاحب چې هلته تا یو ګډ روژه مات هم برابر کړی دی، هغه به څنګه وي؟ او ماښام ته هغه یو روژه مات برابر شوی دی، تقریبا د 200 کسانو پورې به انشاءالله برخه پکې اخلي او هغه چا چې هغې کې کومک کړی دی او دغه خواست کړی دی، رب العالمین دې په خپل دربار کې وله قبول کړي او الله دې وله خیر ورکړي چې دونه یو احسان یې کړی دی. زموږ د افغانستان دا خلک ډېر بېوزله او بېچاره دي او بیا په نننۍ شرایطو کې ډېر بېوزله دي، نو الله دې خیر ورکړي خلکو له چې دلته، او تاسو ته دې الله خیر درکړي چې موږ سره د خوشحالي شریکه کړه. الله دې ونازوي. ډېره زیاته مننه. دغه په څه ترتیب ورکوئ؟ دلته ورته ځای په ځای ورته سپارئ، وړیا ځان سره که څنګه کوئ؟ یو کس نومونه به اخلو او داسې خپل د مواد به اخلي، نو کېدای شي داسې څو کسان یو ځای کې وغاړه په شریکه باندې ونیسي خپلې منطقې ته او یا دغه. نو لیست تا سره دی که نه؟ لیست ما سره دی. ته لیست نومونه واخله چې د چا نوم اول راځي. هغه یو وخت حاجي صاحب موږ چې په راډیو کې هم خپرونه کوله، لومړی اورېدونکي ته به موږ خوش چانسه ویلې که نه؟ خوش چانسه به څوک وي چې اول بورې به جګېدې نه؟ نو ابراهیم خو نه راغلی دلته که نه؟ هلته دی ابراهیم، هلته دی. ښه، طاهر دا دی، دا لکه چې طاهر او دا طاهر ته خپل هستئ؟ څنګه یې؟ ستړی مه شي، ښه یې؟ جوړ یې؟ وړی شي که نه؟ زه سره ویسم. نه وړی شم. وړی شي؟ او بشکې سره به څنګه کوې؟ بشکه ما ټاله کې په نه خپل وړی شي. ښه مالکه زه سره ویسم، هلته درته هغه کو. نه وړی شم. وړی شي؟ ترشه حاجي صاحب اجازه ورته ولیکو، تاسې راځئ دا اوچت کړئ اوبه دې ټرالۍ راوستې ده، ترشه نعیمه ترشه تور سره لږ شانتې کومک شه دا ورسره واچوه. صحیح دی؟ هو ټرالۍ راوستې، ترشه ګوره هغه ټرالۍ نه چې هغه موږ پکې خټه چلوو، دا وړه لاسګاډی دی، ګوره وړوکی لاسګاډی دی. هو موږ ټرالۍ هغه ته وایو، کونړ کې خو ټرالۍ حاجي صاحب دې ته وایي که نه؟ ښه هغه هم ورته کېده، بوره هم ورته کېده دلته یو. بس حاجي صاحب تا ته دا خدای پاک په ډېر څه کي او همدومره به د دې وسه وه
په کار خو دا وه چې د اختر هغه مټیان هم وې بسکټ هم وې شیان هم وې خو تشه لاسه ته مې دښمن یې بس سوړی د خیره سره راځه کومه چې وسوړي په موږ یې ونه خېږه خو ډېر شی وزن لري که نه وزن ده بد وړه ویسې ای صاحب دا لاس په لاس هم نه ورکوه ورته زه وړی شي نو زه صحیح دی نو راځئ بل څوک دی صاحب قاري نصیب یو داسې څوک وی چې ما سره خبرې هم کړی وې مینوال شته دی پکې نوار خو کې اوس ولاړ مینوال خو ولاړ دی یو زنانه ده د کلمار څوک کلمار مقصود نه راغلی ښه عبدالعزیز او عبدال ته دغه غاړې ته خو ښه ډېره زیاته مننه د نوم ملګري چې راسره راستئ دغه توضیح تاسې هلته وکتله مخکې هغه بل کور ته ورځو هلته هم توضیح ده راسره پاتې شئ هلته هم ورځو رحمت پکې ورېږي هم ډېوه دا روژ د ډېره مبارکه بس خوږه د روژ میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه د روژ میاشت رحمت پکې ورېږي هم ډېوه دا روژ میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه د روژ میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه د روژ میاشت گناہ پکې تویږي توبه ګر شه مسلمانا گناہ پکې تویږي توبه ګر شه مسلمانا ښکلا ښکلا په مینه باغچه د روژ میاشت د ډېره مبارکه بس خوږه ده ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ دغه برنامه ګورئ په تېرو کې به د حاجي صاحب خبرې تاسې اورېدلي هغه یو خبره کړې وه چې کاش موږ دومره کولی شوی چې دغه توړې او دغه څه چې د عین کور تر دروازې مو ورته رسولی وې دا چې چقړې دي او موږ ورته ناتوانه یو دا رسولی نه شو له دوی مننه یې کړې وه چې دلته راغلي دي او دغه مواد وړي کورې ودان دغه ځوان سره غږېږم سلام سلام شپه خیر راغلی سلام بخیر الله جنت درکړي ډېره مننه نوم مبارک دی نوم ابراهیم د کوم ځای د بارکنډۍ نه دلته راغلی ښه تا ته چا وویل چې دلته مواد ورکړي راشه خپل حق دې ویست حاجي صاحب درته ویلي ښه څومره خوشحاله یو بورې اوړه درکول کېږي 15 لیټره غوړي درکول کېږي یو بوره درکول کېږي الله تعالی دې جنت ولا ورکړي الله تعالی دې بدلو له پاغې جان کې پکار کړي او موږ ته ډېر خوشاله دي ډېره مننه الله تعالی دې خوشاله اوسئ ډېره مننه اختر لپاره دې تیاری کړی دی اختر هم را روان دی کالي دې ځان ته کړي دي نه کالي نه دي کړی نور خبره دغه چې کوم ترتیب هغه ځان ته برابر نو چې دې کړي دي ورته نو دسته چې سپلې دي ورته اخیستې که څنګه بې وسیله پېښه نم سپلې کړي نم جامې کړي دي کنه هلته کور را په غاړه دی خپل کوشش کوو چې هغه یې وساتو کور در په غاړه دی ډېره مننه زه انشاءالله چې انسان چې په صحت روغ وي نو هر ورځ اختر دی او شکر دی چې په صحت روغي او کورنۍ مو سالمه ده او په وطن کې نو خدای مهربانه دی هر څه به وشي الله ګل خوشاله الله دې ژوندی لره دغه کوم څه چې تاسو ته ښکاري دا په ډېر څه مجرا کوي دا زموږ او ستاسې د کونړ او بیا د اسداباد او د کیرال یو ځوان دی فیضان الله صافی هغه خپله مرسته مې یو ځای کړې ده او د نورو نه مرسته راغوښتې ده هغې دلته رالېږلي دغه څه درته اخیستې دي نو په ډېر څه یې مجرا کوي الله تعالی دې عمر ورکړي موږ د دغه بار ورونو او مسلمانانو نه دغه دی چې دغه موږ سره کومکونه او دغه وکړي د دې بدلې به الله ورکړي انشاءالله ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ درنو هیوادوالو له تاسې مننه چې راسره راستئ دغه برنامه ګورئ زه په تلو کې یو ځل بیا په تاسې غږ کوم چې راځئ د خپلې خولې نړۍ په منځ نیمه کوي نیمه هېواد ته راواستئ او په نیمه تاسې ګزاره وکړئ همدا به زموږ او ستاسې لپاره کفایت وکړي تر بیا ښې چارې د الله په امان
سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې.